او دا پیرامید چې دی یا حرام د دې په سر باندې یو لایټ لګېدلی. اوس خو ورځ ده د شپې ښکاري دی ټول لاس ویګس کې. دا بیا به هغه قصر ده د فرعون ننوځي هغه جوړ کړی و. بره ګورئ تاسې همغه خپله دا همغه پیرامید دی. دا ټایټانیک چې غرق شوی و هغې نه دا شیونه راایستي دي چې کله جوړ او غرق کېدو نه مخکې داسې دروازې وي منځ کې دغسې حال و. دا ګوره دا ټایټانیک بزنس کلاس او دا خو داسې دا چې دی ملګرو لګجور هوټل دی خپله. دغه ګورئ دا بار چې دا بوتونه کم ګورئ یا مجسمې دا د فرعونانو دي. یعنې لګزور چې دی خپل هغې کې همغه فرعون چې هغه موسی علیه السلام سره چې جنګ کړی و او هغه بحر کې چې غرق شوی و د هغه د خپل قصر چې دی په مصر کې په لګجور کې دی. نو دا د هغې هلته هم همداسې مجسمې شته دي دوی دلته جوړې کړي دي. او دغه مخامخ چې دی دا اهرام غونې جوړ کړی دی. دا 350 فوټه لوړ دی. خپل هغه اوریجنل د ګیزا هغه کوم اهرام چې دی هغه دی او د نړۍ یو څو نور اهرامونه چې دي د دې نه غټ دي نور د ټولو نه دا غټ دی. او دا چې دی سپینکس هغه د ګیزا یا د مصر د قاهرې هغه کوم اهرام چې دی د هغې مخ ته چې غټ بوت دی د زمري او هغه سر یې چې د انسان دی دا هم د هغې یوه کاپي جوړه کړې ده. خو دا د هغې نه غټه ده. د دې لوړوالی 110 فوټه دی او د دې د درونوالی چې دی دغه اوږدوالی 240 فوټه دی. نو په هغه مصر کې چې کوم بوت دی هغه سپینکس دا خپله د هغې نه لوړ دی او غټ دی. او دا هغه پیرامید چې دی یا حرام د دې په سر باندې یو لایټ لګېدلی. اوس خو ورځ ده د شپې ښکاري دی ټول لاس ویګس کې. دا د نړۍ د ټولو نه تیز لایټ دی یا چراغ دی د شپې. یعنې تقریبا 250 مایله لرې نه هم دا ښکاري. 250 مایله تقریبا څه کم 1500 کیلومتره راځي. یعنې دومره لرې چې څوک یې هغې ته ښکاري. د نړۍ د ټولو نه قوي لایټ هم دغه دی. نو دا یې د هغې یو دغه جوړه کړې ده. دا بوتان دي ډېر جالبه دی خپله. دا یعنې هغه مصر کې چې کوم بوت دی د سپینکس د هغې نه دا غټ یې جوړ کړی دی دوی. ګوره ډېر غټ یې جوړ کړی دی. دغه لاندې سړی روان دی او دا ګوره ډېر لوړ دی. دغه هوټل کې چې دی د همغه د حرام په شکل کې چې جوړ شوی دی هلته موږ چې وښوده نو همغه د هغې لاندې هوټل دی خپله. او دې کې دا د ټایټانیک چې دی ایگزیبیشن دی. یعنې هغه د ټایټانیک چې تباه شوی و نو د هغې نه بعضې شیونه راوړي دي دغه هوټل کې ایښي دي. دا خپل همغه د پیرامید چې جوړ شوی دی نو دننه پکې دا د همغې لاندې هوټل دی. دا ګوره دا هغه لګژور ته چې مصر کې ځي نو دننه چې ور ننوځي غاړو ته یې دغسې بوتان دي. بیا به هغه قصر ده د فرعون ننوځي هغه جوړ کړی و. بره ګورئ تاسې همغه خپله دا همغه پیرامید دی د ځای نه هماغه سیستم باندې جوړ کړي دي پخواني. دا دی د ټایټانیک ایگزیبیشن ښه ګوره ما ورته وویل چې هغه د ټایټانیک ایگزیبیشن دلته دی هغه چې تباه شوې ده. نو ورځم زه به د دې دا ټیکټ یې والمه او به ګورو چې دننه پکې څه شی دي. دا د ټایټانیک دی. دا د خپله د ټایټانیک دغه کړي دي. د ویډیو اجازه هم نشته ګورو نو څومره یې کولی شو. دا ټایټانیک چې غرق شوی و هغې نه دا شیونه راایستي دي. دا داسې ځای جوړ کړی چې کښتۍ چې خپله جوړه وه نو دننه مکمل همدا شی وه چې کله جوړه و غر کېدو نه مخکې داسې دروازې وې منځ کې دغسې حال و. دا ګوره دا پیالې وې صابوندانې وه او دغه ګیلاسونه یې ځله کښتۍ کې دا ږدلي وو دا یې پکې بسته کړي وو. یعنې
For what? Hey, sir, you can't. Look at the time. The Titanic business class وتاخذ هذا. I completely forgot to mention the dining on Titanic. Well, the cuisine on Parisian. And did you hear that the first class dining saloon is the largest room on any ship? Miss all those tables. Hey, Bombay وي دغه ټایرونه پکې استعمال کړي. دغه نوټونه دي او چې دا دای ته راایستې دي خپله د ټایټانیک نه خراب شوي دي په پلاستیکو کې بند کړي دي او دا نور لوښي دي او شیونه دي چې دای ته راایستې دي ولا دا روغ راوتي دي دا کاشوغې او مقصد کوم شی چې د ایستلو راایسته دي ته پاک کړي دي. دا قندیل دی بره چې جوړندو هغې ښه پاک کړی دی. دا واو د کښتۍ ډیک دی یعنې ډیک نه به چې د بار ولیدل اسمان کې ستوري داسې ښکارېدل. دا ډیک دی بیرون ته دننه کښتۍ ده بارونه ډیک دی دا دی نور داسې جوړ کړی چې بار ستوري دي یعنې شپه وه دغه ټایم کې چې دا غر سره لګي دغه خپل هغه د واورې غر کم سره چې لګېدلي وو هغه رنګه غر یې جوړ کړی دی. غټه کیسه د ټایټانیک نه جوړه کړې ده. دا شیونه ګوره خراب شوي دي راایستې دي شته قسمه قسم شیونه دي او دا د رښتې واوره د لاس چې پکې دی سم یخ دی سم یخ دی هر شی چې کړی دی خو ډېر یخ دی او لوند هم دی. موزیکي تیاره جوړه کړې دی دا پلیټونه دي دا کاشوغې ګوره خپله د هغې نه راایستې دي پیاده ماته شوې ده خو دې ترې راایستې ده پاکه کړې ده بیا دا پکې عکس یو ده پوسټ کارت دی چاقو دی دا وګوره دا لوښي دي هماغه لوښي ګوره دغه دی دلته عکس یې ورته اخیستی داسې پراته وو شګو لاندې دا یې داسې دغه جوړه کړې چې لاندې اوبو کې پراته وه. بوټان دی کالي دی دغه هوټل چې دی لګژور دا زما په نظر د دومره هوټلو کې چې زه وګرځېدم ټولو کې دا ډېر ښه و. یو خو پکې خپله دا چې راننوځي هغه د مصر په شکل یې جوړ کړی دی. اوس دغه شاته چې ښکاري دا ټول بره دا چراغونه چې ښکاري دا ټول اطاقونه دي ښه او داسې راغونډ شوي دي د پیرامید یا د احرام ونې هغه رنګ یې جوړ کړي دي. او د دې نه علاوه هغه د ټایټانیک میوزیم پکې و چې هغې ډېره مزه وکړه. د ټایټانیک شیونه پکې چې هغه د کښتۍ چې غرقه شوې وه هغې راغوستې وې او بیا چې کله جوړه وه هغې ته ورته ځایونه پکې جوړ کړي وو. هغې ویډیوګانې مې وکړې ډېرې لږې لږې ځکه د ویډیو اجازه یې نه ورکوله خو به هر ترتیب ډېره ښه ایکسپیرینس و او ډېره زیاته مزه یې وکړله.